دوستانو د خبرونو په دوام یو ځل بیا یو بله ښایسته او په زړه پورې خپرونه غواړو چې تاسو ته د دارمسال چوک څخه برابره کړو. څه وجه علت دی چې خلک مو ډېر زیات خوښوي او ستاسې که چالان خلک اخلي؟ ولا بس همت کوو خپله خواري کوو نو ښه شی جوړو چې هیوادوالو ته ښه شی وړاندې کړو نو والا شکر دی 200 برابري ده پروس کال خو قراردادونه و 400 450 سمبوسه سکال چې دی خالی سمبوسه و باسو 200 د بازار د نور کله زیات او کله کم دا پکې الحمدلله ډېره ښې تېرېږي ماشاءالله ډېرې ښې روزي دي او ښې ورځې دي او بس الله پاک تېرې نو په خیر باندې تېرېږي. سلامونه او درنښت د برایټ لایف یوټیوب چینل درنو لیدونکو او کتونکو هر کله هله د ښه یاست ګرانو هیوادوالو او درنو لیدونکو د رمضان المبارک میاشتې دغه شپې او ورځې به هم په تاسې باندې ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ تېرېږي. دوستانو د خپرونو په دوام یو ځل بیا یوه بله ښایسته او په زړه پورې خپرونه غواړو چې تاسو ته د دارمسال چوک څخه برابره کړو. دارمسال چوک چې ډېر زیات خورا مشهور دی په ننګرهار کې او همدارنګه ډېر شمېر خلکو ته دلته د کار کولو زمینه مساعده شوې ده. نو مالتیا مو وکړئ د روژه ماتي خپرونه له همدې چوکه تاسو ته برابروو. مالتیا مو وکړئ موږ سره زموږ دا خپرونه تر پایه وګورئ. لیدونکو بیا هم هر کله هیله د ښه یاست. دارمسال کې دلته یو ځوان ناسره ولاړ دی چې دی دلته اچار پلوري. د ده سره خبرې اترې ترسره کوو. ښه انشاءالله وروره خیر دی انشاءالله الله فضل دی. مننه خوشحاله شي. نوم مبارک دی؟ جان ولیم د بیسود ولسوالۍ د مرکبیرې د کلي. ډېر ښه. روژو سره څنګه یې؟ والا الله فضل دی ښه تېرېږي روژې هوا ښه دی انشاءالله. سختې خو به ډېرې نه وي؟ نه سختې نه دي انشاءالله. موږ سر کې لیدونکو ته یاده وکړله چې دا وطندار دلته اچار پلوري. اچار پلوري که نه نور څه هم د سره شته دی؟ بس صرف هم دغه اچار دی را سره سلاد دی را سره دا وطني اچار او کچالان دي د خوراره مې لګولی دی. ډېر ښه. دا اچار وطني دی که نه مخکې به پخوا پاکستاني اچار راته اوس هغه هم د سره شته دی که نه یوازې وطني خرڅوئ؟ دغه پاکستاني را سره دا یو قسم شته او هغه فارمډي والا دا خپله جوړو کور کې وطني اچار دی. دا خپله جوړوئ؟ او دا خپله جوړو کور کې. خلک کم یو ډېر زیات خوښوي پاکستاني که وطني؟ پاکستاني او دغه وطني دا کورنی اچار ډېر خوښوي خلک. بیو کې څه تغییر او څه دغه شته دی فرق شته دی پکې؟ ګران شوي دا پاکستاني ډېر ګران دی کیلو یو 30 دی او دا وطني 50 روپۍ کیلو دی او فارمډي والا یو 110 روپۍ کیلو دی. او څومره وخت کېږي چې دلته دا کار در سره کوي؟ ورور سره په دیاړی کار کوم یو روژه په بله روژه نور بیا کلي کې دکان مې دلته یم. بوزه کې بیا هلته خپل کلي کې دکان لرې؟ خپل کلي کې دکان لرم هملته یم بوزه. خوراک فروشي ده که چیا دی؟ او خوراک فروشي ده یخ هم خرڅوو بس هملته کار کوو نور. هغه روزګار کې ډېر خوشحاله یې که اوس دې روژه کې دلته دې ورور سره روزګار کې دې خوشحاله یې؟ ولا هغې کې خوشحاله خو دا مې ورور دی بس هغه بنده و بیا ورور سره راځو کار کوو نو دا هم نه خفه کوو ورورولي دی که نه. او بلکل خوشحاله شي. مننه کوو. کور ودان؟ خیر اوسې کور ودان آباد اوسې.
لیدونکو بیا هم هرکلی هیله د ښه به یاست دلته یو بل وطندار هم را سره موجود دی د ده سره هم غږیږو او خبرې ورسره ترسره کوو ښه انشاءالله وروره مننه ژوندی اوسې ښه وخت خوشحاله شې نوم مبارک دی ملیار مالیار د کوم ځای لغمان دلته جلال آباد کې اوسېږي که لغمان کې نه کورونه چې دي په سراچه کې د سراچه کې اوسېږو مربوط دی او د هم د ننګرهار کېږي خو اصلي د لغمان یم اصلي د لغمان خو اوسېږي دلته ننګرهار سراچه کې څه څه پلوري که لیدونکو ته یې تشریح کړي موږ سره ګندانه ده دانیا ده ملي سرخک دی نانا ده تره تیزک دی او دا غټ تره تیزک دی او کاهو ده سلاد خرڅوي یعنې او سلاد خرڅو ارزانه دی که قیمه ده بس ښه ده ارزانه ده مثلا یو ګېډۍ په څو روپۍ ده موږ خو ګېډۍ 15 روپۍ خرڅوو خو بیا 3 ګېډۍ لکه 15 ګېډۍ په شلم ورکوو څو روپۍ ورځ ګټې بس شکر الحمدلله کله 2.5 سوه پاتې کېږي الله احسان ده بوزه کې بیا څه کوي بوزه کې خو بس دکانداري مې کوله مخکې کابل کې مې کاروبار کوم اوس روژه چې شوې ده روژه چې راغلې ده رمضان المبارک دغه میاشت نو دلته سلاد خرڅوي یعنې او بالکل ځکه چې په روژه کې مسافري ډېره سخته ده که نه سخته نه کېږي او روژو سره څنګه یې شکر الحمدلله ډېر اسانه تېرېږي سختې خو به ډېرې نه نه پیشنمي ته رابڅېږې ښه صحیح ډېر خلک پیشنمي ته نشي رابڅېدلی که نه نه والا موږ دې سره عادت یو ځکه چې سهار وختي بیا منډۍ ته ځو که نه په دې خاطر باندې بیا پیشنمي ته هم راپاڅېږو او پیشنمي کې خو بیا اجر ده ثواب ده باید پاڅېږي سړی خوشحاله شې مننه څه پیغام لري حکومت نه څه غوښتنه مهرباني بس دا پیغام لرو چې ځوانانو ته د کاروبار زمینه برابره کړي او ډېر رونه یې موږ داسې دي چې مثال خبرې اوس پاکستان نه راغلي دي نو کاروبار نشته ده او لارې چارې ورته دلته معلومې نه دي هغوی سره همکاري وکړو خوشحاله شې مننه کور ودان خیر ویس دوستانو بیا هم هرکلی هیله ده تاسې به ښه یاست در امسال کې او دلته در امسال کې چا سره چې ولاړ یم دی ډېر زیات خورا مشهور پاکیزه کچالان پلوري نو خدای شته زه خپل هم هر ماښام چې کور ته ځم له ده څخه یې اخلم نو په همدې هکله مو غوښتل چې د ده سره خبرې اترې هم ترسره کړو چې دی څنګه دی روژې ورباندې څنګه تېرېږي او کار روزګار یې څنګه دی تاسې موږ سره ملتیا ترسره کړه ښه انشاءالله مشره الحمدلله خیر دی غواړو خوشحاله شې مننه کور ودان نوم مبارک دی درنو لیدونکو ته وښایې حاجي صاحب شیروالي نومېږم نو په مشهور ته زمزم کچالانو مشهوره یې وروره نو خوشحاله شې مننه روژو سره څنګه او روژې در باندې څنګه تېرېږي الحمدلله ډېرې ښایسته روژې دي خیر دی غواړو خیر خوشحاله یې ورکې الحمدلله دا ستاسې کچالان خورا رښتیا هم ډېر زیات مشهور دي او زه یې خپل عیني شاهد یم دا اوس هم ډېر زیات شمېر هېوادوال دلته ولاړ دي غواړي چې کچالان ویسي او ماښامنۍ په رنګین کې د ورځې څو منه کچالان باسي اندازه داسې اوس وختو کې اول روجو کې دا 40 منه 15 منه ورځې او دغه 15 منه ته بس راغلي نو ماشاءالله یعنی 15 منه کچالان تاسې دلته په همدغه کراچۍ باندې باسئ او انشاءالله او څه وجه علت دی چې خلک مو ډېر زیات خوښوي او ستاسې کچالان خلک اخلي ولا بس همت کوو او خپله خواري کوو نو ښه شی جوړو چې هیوادوالو ته ښه شی وړاندې کړو نو خپل همت کوو ښه خبره ده دغه ځوانان د سره ولاړ دي که څه هم کراچۍ ته ولاړ وي خلکو ته د کچالان ورکول خو دا چې موږ راغللو نو د ځان په ځای د هغوی ودرول دی د ملګري دي ورونه دي که نه کار روزګار کې د سره شریکوانان دي او مې ترورځی دی او دا بل وراره دی نو هغوی مې ودرول زه تاله رالم نو ته موږ ته محترم یې وروره خیر خوشحاله شي خپله محترم سړی ښه سړی دوی چې د سره دلته کار کوي په کاریګرۍ د سره لګیا دي که نه شریک دي د سره د روزګار کې کاریګري دی مشري ستا په غاړه ده او انشاءالله 200 روپۍ ورکوې یاره 3 سوه 4 سوه 3 سوه 2 سوه ماشاءالله یعنی د یو دوه انسانانو د دوه مسلمانانو کار روزګار د سره جوړ دی او برابر انشاءالله یو یو 5 شاګردان شته دی نو بس د الله احسان دی په موږ ډېر ښه خدای دې کاروبار کې برکت واچوه روژه کې د کار روزګار ډېر ښه وي که بوزه کې د کار روزګار ډېر ښه وي روژه خو روژه ده نو بوزه هم ښه ده ګزاره کوي ښه یاده دې وکړله چې
روژه کې 40 منه 15 منه کچالان باسم بوزه کې بیا څومره کچالان باسي بوزه کې دغه 15 منه تر 20 منو پورې ځي هو که د بوزې په پرتله باندې روژه کې دغه کار دی لږ ښه وي یو ذره یو په 2 شینو کار یو په 2 3 شینو هو خوشحاله شي مننه کور ودان لیدونکو بیا هم هرکلی دلته یو ځوان سره ولاړ دی دی چې دی دلته د رمسال کې سمبوسې پخوي او خپلو هیوادوالو ته یې وړاندې کوي نو څوک غواړي چې ښه او رنګین ماښامۍ ولري کولی شي له ده وطندار څخه سمبوسې ترلاسه کړي ښه انشاءالله او شکر دی صحت دې ښه دی الحمدلله ستاسو دعاګانې دي شکر دی ښه یم تاسو څنګه استئ خوشحاله شئ موږ خوښ یو الحمدلله لیدونکو ته دی که د ښکلی او ښایسته نوم ور واخلئ شوکت علي افغان یم د لغمان څخه شوکت علي افغان دا نوم دې ډېر اوږد نه دی ماشاءالله والا اوږد خو دی د شوکت علي مې نوم دی افغان مې تخلص دی وروره باید خلک که نوم لري باید تخلص هم ورسره ولري تخلص هم ورسره ولري څومره وخت کېږي سمبوسې دلته برابروي او پلوري والا 4 کاله کېږي شاوخوا چې سکوت چې شوی زه دلته سمبوسې پخوم هیوادوالو ته دا روژه کې هم پخوم او بوزه کې بیا سهار کې بوزه کې پراټې مې بعد نماز پخین سمبوسې او روژه کې بیا سهار ناشته مې یعنې بیا بوزه کې خلکو له برابروي او روژه کې بیا خالي سمبوسې خرڅوو څو سمبوسې د ورځې پلوري والا شکر دی 200 250 برابري ده پروس کال خو قراردادونه او 400 450 سمبوسې سکال چې دی خالي سمبوسې او باسو 200 250 د بازار د نور کله زیات او کله کم دا پکې عموم کې دی بازار روژه کې ډېر ښه وي که بوزه کې ډېر ښه وي بازار سمبوسو بازار روژه کې ښه وروره او بوزه کې بیا داسې 100 یو نیم سل د یوې سمبوسې قیمت څو روپۍ دی 10 افغانۍ یو سمبوسې یعنی خلک کولی شي 10 سمبوسې په 100 افغانۍ ترلاسه کړي او دلته ځان ته یوازې ته یې که نور څوک هم د سره شته دی دې کار کې د سره همکاري کوي دو ورونه مې نور دی یو کور کې د یو ما سره دلته ده هغه چې راغی بیا بل مشر ورور مې هغه ځي زه خو روژه کې هم دلته یم روژه کې کور ته نه ځم یاد دې وکړله د ورځې 2-2.5 سمبوسې باسم دا څومره وړه کېږي تقریبا دا 2 منه وړل هم دیږي دی کې 2 منه وړونه 2-2.5 سمبوسې برابري او 2.5 سمبوسې برابر دي لیدونکو ته که دا هم ووایي چې د ورځې څو روپۍ د باندې کېږي دا خو معلومان نه زمونږ چې داسې ورځې سام نه کوو وړه راوړو هر څه راوړو بیا یو دم وړم راوړو او دې کې آلوګانې سامان راوړو موږ ورځې سام نه کوو وروره څومره خوشحاله چې خپل وطن کې د روزګار کولو زمینه درته مساعده ده ډېر خوشحال یم په خپل وطن کې چې کار روزګار مې برابر ده ډېر خوشحال یم خوشحاله شي وروستیو کې هیوادوالو ته خلکو ته کوم پیغام لري مهرباني کیمره ستاسې خدمت کې ده پیغام مې دا د جنگ جګړې مې خلاصې کړي نور د وطن نه نور پیغام نشته خالي امن سوله راشي نور هم خوشحاله شي مننه کوو کور ودان لیدونکو بیا هم هرکلی له د ښه یاست دلته یو مشر کاکا را سره موجود دی او دا مشر کاکا چې دی دلته د رمسال کې وطنۍ شړومبې هیوادوالو ته وړاندې کوي چمتو کوي ورته او خلک کولی شي راشي او له د کاکا څخه وطنۍ شړومبې واخلي او خپل ماښامۍ پې
رنگین کی نو کاکا سره خبرې کوو تاسو موږ سره مالتیا در سره کوي کاکا ښه ان شاء الله الحمدلله وروره خیر ده نو قراری ده مننه خوشاله شي صحت دې ښه دی خوشاله اوسې الله دې عزت وکړي کامیاب اوسې خوشاله شي مننه روژو سره څنګه روژې در باندې بخیر تېرېږي الحمدلله ډېرې ښې تېرېږي ماشاءالله ډېرې ښې روژې دي او ښې ورځې دي او بس الله پاک تېرې نو په خیر باندې تېرېږي خوشاله شي مننه کوو څومره وخت کېږي چې دغه شړومبې پلورې ولا چې روز کالم هم کولی او څه کالم دغه شومړې خرڅوه شومړې دي او دغه چکنیګانې دي خرڅوي بس کې دي وځي ګزاره به کېږي د ورځې څو لیټره شړومبې باسي یاره وباسو تقریبا داسې وبوله چې یو 10 کیلو وباسو څومره مستي راځي بیا مثلا مستې 10 کیلو مستې راځي نو تقریبا شومړې بیا ډېرې راځي او مستي به خالص وي که نه خالصه مستې وطني دیګې کې راته راوړي به د کلیوالې شومړې دي سره چې خوړ نه هغه ځینې راوړي او به دلته شومړې کوو خلکو باندې خرڅوو انشاءالله 10 کیلو مستې چې بیا شړومبې کوي څو بوتله ورکوي بس داسې وبوله چې من نه داسې یو 15 بوتله راځي نو نوره محاسبه دې لیدونکي چې دا په کمنټ کې موږ ته ولیکي انشاءالله چې یو 15 بوتله راځي نو به داسې وبوله چې یو من کې داسې یو 80 روپۍ پاتې کېږي یعنې د ورځې 300 روپۍ ته ګټې دلته ښه یاده دې وکړله چې بوزه کې هم دا کار کوي بیا بوزه کې هم دا کار کوو بوزه کې دې کار ډېر ښه که روژه کې یاره بوزه کې په دې باندې ښه چې بیا غرمه کې هم خلک شي که نه غرمه کې دوکاندارانو دا نور کلیوالو دا خلک راځي وړي او په روژه کې یوازې ماښامي ته خلک روژه کې یوازې ماښامي د خلک وړي یو بوتل بیه څومره ده 10 افغانۍ ده خلک کولی شي په 10 افغانیو باندې یو بوتل شړومبې واخلي او خپل ماښامي بې رنګین مه رنګین کړي یا الله دې خوشحاله نه بس دغه ډېره مننه کوو خوشحاله شي کاکا الله دې عزت وکړي کامیاب اوسې دوستانو ډیره مننه کور ودان چې تاسو موږ سره زموږ دغه خپرونه چې تاسو ته مو د جلال آباد ښار اړوند د رمسال چوک کې برابره کړې او چمتو کړې وه تاسو ولیدله او وکتله یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونه کې زه قاضي محمد راشد تاسو کوربتوب کوم ما ته اجازه راکړئ د خدای په امان ښې چارې